سلامونه ملګرو، ستاسو ورور نقیب یوسفزی یم د خپل یوټیوب چینل روښانه ستورو نه. په دغه امید، په دغه هیله چې روغ جوړ به یې، الله مو ټول خوشحاله لره. آباد اوسئ ملګرو. یو کلام د ګران مشر د پیر محمد کاروان صاحب دی. څه شعرونه به در سره خپل شریک کړمه. د غزل څه شعرونه دي زما چې څوک د ملا خلاف دي، څوک د میږدې خلاف دي. څوک د ملا خلاف دي، څوک د میږدې خلاف دي. پښتانه ځکه د یو بل د نظریې خلاف دي. دلته کې شته دی چې په سترګو یې مونږ سم نه لګو. دلته کې شته دی چې په سترګو یې مونږ سم نه لګو. دلته کې شته دی چې زمونږ د نامې خلاف دي. دا خلک ولې خپلې پیغلې په پرده نه ساتي؟ دا خلک ولې خپلې پیغلې په پرده نه ساتي؟ دا خلک ولې یو پسه د لوپټې خلاف دي؟ زه چې څه وایمه څه لیکم څه کوم نقیبه. زه چې څه وایمه څه لیکم څه کوم نقیبه. زما د کور خلک بیخي د دې قصې خلاف دي. ملګرو، غزل د کاروان صاحب چې لږ زما په زړه کې کښېنه زما زړه شه. لږ زما په زړه کې کښېنه زما زړه شه. زه سندره درته وایم ته وده شه. لږ زما په زړه کې کښېنه زما زړه شه. زه سندره درته وایم ته وده شه. غزل توري ټولوم غزل غزل شم. غزل توري ټولوم غزل غزل شم. په نغمه په ترنم زما په خوله شه. هسې نه په بې دردۍ کې مې خوب یوسي. هسې نه په بې دردۍ کې مې خوب یوسي. ترامات زما په سترګو کې باڼه شه. او لیونی یمه علم را پورې خاندي. لیونی یمه علم را پورې خاندي. څو تڼۍ زما د سیرې ګریوانه شه. او لپه ډکه د دعا لرمه تا ته. لپه ډکه د دعا لرمه تا ته. یمه تږې په دې لپه کې اوبه شه. ستا په تور دې لکه تور حجر اسود شم. سپین حضور زما د مینې د مانځه شه. په وزرو کې کاروان ته ښکلا راوړه. په وزرو کې کاروان ته ښکلا راوړه. په اوږه باندې مې خپې کې د مارغه شه. په اوږه باندې مې خپې کې د مارغه شه. ډېره زیاته مننه ملګرو.